بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. د ازبکستان له لومړي وزیر سره د ملا عبدالغني برادر آخوند کتنه. د لغمان ولایت په مرکز مهترلام ښار او بیلابیلو ولسوالیو کې د 22 لرغونو سیمو ثبتول او د اسرائیلو لخوا د فلسطیني بندیانو خوشي کول ځنډېدل. د پاک الله په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1403 کال د کب 15 نیټه ده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر آخوند د ازبکستان له لومړي وزیر عبدالله عارف اوف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د سوو هوکړو پر عملي کولو خبرې کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ او د سړکونو پراختیا اساسي موضوع بلله او ازبکستاني لوري ته یې بلنه ورکړه څو د مزار شریف هرات او له هغه ځای څخه کندهار ته د اوسپنې پټلۍ پروژه کې چې ازبکستان له ایران او چین سره نښلوي پانګونه وکړي. اقتصادي مرستیال ویلي چې په دې پانګونې سره به له جنوبي اسیا هیوادونو ایران او چین سره د تاشکند سوداګري پراخه سي او دا به د سیمې په ثبات او پرمختګ کې رغنده رول ولوبوي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د دې وزارت د لرغونپوهې ریاست تخنیکي پلاوي د لغمان ولایت په مرکز مهترلام ښار کرغیو الینګار او الیشنګ ولسوالۍ کې 22 لرغونې سیمې سروي او ثبت کړي دي. د یاد وزارت په وینا دغه سیمې له اسلام څخه مخکې دوري یعنی د بودایزم، موریایي او کوشاني واکمنیو پورې تړاو لري. په بل خبر کې د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال د سلواغي میاشتې پر مهال هیواد کې د برېښنایي پیژندپاڼو له 50 مرکزونو او آسان خدمت له لارې 270,650 کسانو ته پیژندپاڼې ویشل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې کابل، کندهار، هرات، بلخ او هلمند هغه ولایتونه وو چې یاده میاشت کې تر ټولو زیاتې برېښنایي پیژندپاڼې پکې ویشل شوي دي. د سرپل د سانچارک ولسوالۍ په عربای کلي کې د 25 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسونې یوې شبکې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د دې شبکې مالي لګښت د یونیسف له لورې ورکړل شوی او په جوړېدو سره به 1500 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي. او په پای کې د الجزیرې خبري شبکې د راپور له مخې اسرائیلو د هغو 620 فلسطینیانو خوشي کول ځنډولي چې ټاکل شوې وه تېره ورځ شنبه د کب پر 4 نیټه یې خوشي کړي. تر دې مخکې حماس ویلي وه چې د اسرائیلو له لورې د فلسطیني بندیانو خوشي کولو ځنډ د اوربند له تړون څخه ښکاره سرغړونه ده. حماس تېره ورځ د غزې په خان یونس ښار او نصیرات پنغالي کې 6 اسرائیلي بندیان آزاد او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشیل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښه چارې.